انسان ولې خفه دی؟ دغه ولې یعنی د خفګان علتونه څه دي؟ جناب سیرت صاحب یقینا دا خو مهمه موضوع ده او هر مسلمان په دې مشکل کې گیر دی بله او د هر سړي زړه خفه دی که ظاهرا مال هم خلکو سره ډیر دی، بچي هم ډیر دي، اسباب د ژوند هم برابر دي، بله خو د زړه باغ یې وران دی او هر سړی وایي چې زه ډېر خفه یم. بله بلکې که موږ او تاسو فکر وکړو دا خفګان کله کله په دې خلکو دومره زیات شي چې هغه نه نسواري جوړ کړي. څوک چې نسوار کوي نو پوښتنه ترې وکړه چې دا خو بېکاره شی دی، بله نو دی به درته د شروع کېدلو وجه خفګان ووایي چې کور کې مې بچیانو سره اختلاف و، فقیري وه، مسکیني وه، زړه مې خفه و، چا راته ویې نسوار واچوه دا چورت برابروي. بله نو د نسوارو شاته خفګان پروت دی، کنې دا د چا نه دي خوښ. بله د سګرټو شاته خفګان جوړ دی. څوک چې چرس استعمالوي بله ابتدای د خفګان نه ده، څوک چې پوډر استعمالوي ابتدای د خفګان نه ده. بله بلکې جناب سیرت صاحب کله کله دا خفګان دومره ډیر شي تاسو به اورېدلي چې سړي په ځان باندې تیل واچول، ځان ته اور واچول، کله کله داسې وشي چې ځان موټر ته خطا کړي، بله کله کله داسې وشي چې ځان اوبو ته خطا کړي، کله کله ځان باندې ډز وکړي. بله نو دا ټول د خفګان وجه ده. نو اوس مهمه مسله دا ده چې انسانان ولې خفه دي. مخکې به د خلکو تصور دا و چې ما سره روپۍ نشته، بله که روپۍ پیدا شي نو زما به خفګان ختم شي. مالدار هم خفه دي. هغوی سره روپۍ هم شته. مخکې به تصور دا و چې بچي مې نشته، بله که خدای پاک بچي راکړي بچی والا هم خفه دي. مخکې به تصور دا و چې واده مې نه دی کړی، واده والا هم خفه دي. بله مخکې به تصور دا و چې وظیفه او چوکۍ نه لرم، چوکۍ والا هم خفه دي. مخکې به دا و چې ځواني مې بېکاره ده، صحت مې برابر نه دی، بله روغو اندامونو والا هم خفه دي. نو یقینا دا یو مهمه موضوع ده چې ولې انسانان خفه دي. بله علماو په دې باندې بحث کړی دی. نو اسباب د دې خو لس دي، بله زموږ ستاسو دا وخت مختصري، نو 400 پکې وویلی شو. سیرت صاحب د ټولو نه غټ سبب د خفګان دا دی چې انسان وظیفه نه کوي. کومه دنده چې دته سپارلی شوې ده دی هغه نه کوي. ښځه د میړه نه ولې خفه ده؟ د میړه چې کومه وظیفه ده په کور کې دا به کوي دا به کوي دا به کوي، دا سر ته نه رسوي. سړی ولې د ښځې نه خفه دی؟ بله د ښځې چې کومه وظیفه ده په کور کې هغې کې ترېنه خلل راځي، هغه سر ته نه رسوي. یعنې موږ او تاسو که چوک ته لاړ شو یو مزدور راولو، بله زړه به دې پې خوږ شي ځکه مسکین دی، فقیر دی. خو که موږ او تاسو دغه مزدور کور ته راوسته د کار دپاره، دی کار صحیح نه کوي، ضرور د کور والا او د مزدور په منځ کې خفګان راځي. بله وظیفه خلک پوره نه ادا کوي. که څوک په وظیفه باندې دی، حکومت کې دي، هغوی ولې خفه دي؟ هغوی نه وخت ضایع کېږي. دا وخت یې په حکومت خرڅ کړی دی او دی پکې خپل کارونه کوي. بله یعنې غټ سبب یې دا دی چې دا وظیفه نه کوي. بله کله چې هر انسان ته کومه دنده وسپارلی شوه، کومه وظیفه وسپارلی شوه او دی په وظیفه باندې پوره عمل وکړي، دی هېڅکله نه خفه کېږي. بله بلکې داسې به ووایو جناب سیرت صاحب موږ او تاسو د خدای بندګان یو، موږ ته یو وظیفه سپارلې ده، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. موږ نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر دې دپاره چې دوی به زما عبادت کوي. موږ عبادت وکړو؟ نه موږ خو نه دی کړی. زموږ اودس وګوره، هغې باندې یو هندوانه نه کېږي نو تا ته به جنت الله څنګه درکړي. زموږ مونځ وګوره، زموږ زکات وګوره، زموږ حج وګوره، زموږ روژه وګوره، زموږ نور عبادات وګوره. یعنې چې کومه وظیفه الله تعالی موږ ته راکړې ده. دې آیت کې علما وایي دې کې دوه خبرې دي. یو وظیفه د الله تعالی ده، یو وظیفه د عبد ده. د بنده کار دا دی چې دی به د خدای عبادت کوي، او د الله تعالی کار دا دی چې دته به رزق ورکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. زموږ علما وایي په دې آیت کې شپږ تاکید دي. علمي اصطلاح کې یو ان دی، بل هو دی، ضمیر فصل ورته وایي، دریم ذو القوه دی، څلورم متین دی، پنځم چې دی دا رزاق صيغه د مبالغه ده، شپږم جمله اسمیه ده. یعنی خلاصه دا ده چې الله تعالی موږ ته داسې وایي زما بنده ته زما عبادت وکړه، زما د طرف نه شپږ وعدې دي،
زه به تا ته رزق در کوم، زه به تا ته رزق در کوم، زه به تا ته رزق در کوم، زه به تا ته رزق. یعنې شپږ کرته چې سړي ته خالق او مالک ووایي چې ته فکر مه کوه خو ته به دا کار کوې. بله نو زمونږ په رزق کې ولې خلل راځي؟ زمونږ زړه ولې خفه دی؟ موږ د خدای عبادت ونه کوو، وظیفه مو سر ته ونه رسوله. یعنې زه دې ملګرو ته وایم زه تاسو ته د دې ګرنټي در کوم که کله تاسو صحیح وظیفه وکړه، هره دنده چې درته وسپارلی شوه او دا مو سر ته ورسوله، که تاسو خفه شوئ زه ذمهوار یم. خفګان وجه دا ده چې موږ تاسو وظیفه پوره نه کوئ. بله یو سبب دا دی.